ځوان چې مخې له راشي راوړی دا وګورئ دواړه ګاډي نه دا پوښتنه کوم دا به د خلکو له صفا وې ته ډېر کارونه کوې خو ته هغه ول نه کوې کوم چې خان بابا کوي یعنې ګاډي ته د مخکې نه ولاړ یو ګاډی رامنې کوي دا تر اوسه پورې نه کړی دی او نه یې وس کې ولې نه کوي به د زخم غاښونو په مرستې سره کږوم او په خوله کې به نشم کږوم به ګورې ورته زما ورته اوپن چیلنج دی دا خو لا دا دی زه موټرسایکل ته کښېنم او مخامخ دې راته ودرېږي ما دې رامنې کړي نه شي السلام علیکم ګرانو کتونکو نن راغلی یم د ریل کمانډو خواله مونږ مخکې مې ویډیو کړو خو زه تر خلکو ویل چې تاسو ته ویډیو جعلي کړله څه ډېرې خبرې پکې راوویستې نن به مونږ ویډیو کوو دا دوه ګاډي تاسو ووینئ دواړه ریل کمانډو چې نن به د دواړه راکاږم او په خپلو غاښونو په مرستې سره هغه هم دله کوم او نن خان بابا ته هغه یو چیلنج دی هغه غټ چیلنج دی کوم چې د وروسته پورې چا نه دی ورکړی نن به کمانډو هغه څه کوي تر د نن ورځ پورې په هسټرۍ کې په تاریخ کې چې چا نه دی کړ السلام علیکم حلیم بھائی وعلیکم السلام څنګه یې بھاجان ښه حلیم بھائی مخکې مې نن تپوسونه کړو په هره ویډیو کې درنه کوم نن بیا کوم دا کوم څه تعلق ساتي پورا خلکو ته وایي بیسیکلی خو زه د افغانستان یم افغانستان کې د کونړ ولایت سره تعلق ساتم او دلته پاکستان کې پاتې کېږو پاکستان کې پیدا شوی یم پاکستان کې په دیر لور تیمرګره کې اوسېږو په تیمر کې هم نمبر 1 کې ها یو پوښتنه کوم مخکې ما ته یو ویډیو کړله تا ګاډی په راښکودو په غاښونو سره پای کې زه ناست وم ما ګاډی نوټل کړی خو خلکو دا ویله چې یار کومه حلیم چې دی د افغانستان سره کوم چې تعلق ساتي دی چې کومه دی تا په دې ګاډي پسې اکسلیټر لګو نو ما خو ګاډی نوټل کړی خو بیا هم خلکو ویله چې یار د تاسو اکسلیټر وهم نن به ویډیو سره څنګه چل کوو زه خو ویډیو د هر هغه چا دپاره کوم چې کوم ته زه صفا ښکارم او کلیر ښکارم تا ته به پته وي زما نوم چې کوم دی په سوشل میډیا ریل کمانډو دی او ریل حقیقت ته وایي او کمانډو هغه چا ته ویلی کېږي تا ته خو پته وي چې هغه څه کوي چې څوک یې کولی نه شي انشاءالله د خلکو دپاره د دې مینهوالو دپاره د دیو شکو او دیو یقین نه برابر چېرې به دې ګاډي کې څوک کېنولي او دا ګاډی سټارټ و بیا پې میوزیک مطلب هغه ساوند چې کوم و د ګاډي اکسلیټر او وایس مایس چې کوم هغه پې بند کړی اوس د هغوی دپاره او هغوی د خوښې دپاره انشاءالله نن به په ګاډي کې ډرایور نه کښېني په وروستني ګاډي کې به صرف د احتیاط دپاره کښېنو که د ملګرو اجازت وي که بیا یې به وروستني هم څه ویلی نو انشاءالله بل را روانه ویډیو کې به وروستني کې هم څوک نه کښېني دې دپاره چې دا ګاډي د یو بل سره ونه لګي پاکستان دی پاکستان کې دې ګاډو ډېر غټ قیمت دی دا ستا ګاډی هم د 9 لکه روپو دی دا بل هم د 9 لکه روپو دی نو که ولګي د بیا به 4-5 لکه روپو راغلی نو دغې دپاره که د مینهوالو اجازت وي د دوستانو اجازت وي په وروستني ګاډي کې به ډرایور کښېنو ځکه چې وروستنی خو مخکیني له دیکه نه شي ورکولی صرف دا چې د یو بل سره ونه لګېږي او انشاءالله کوشش به کوو د خیره سره تا چیلنج دی راوړی دی خان بابا ته خو ما په تېره ویډیو کې هم چیلنج ورکړی هغه ما سره ریسپانس را نه کړو کېدای شي ما ته څه ملګرو وویل چې د هغه په پیج کې مسله ده انشاءالله چې پیج یې ټیک شي نو ماله به ریپلی راکوي او په دې کې ورته هم ویم خلک هغه دې په لاس ورکوي مړه غاښونه خو لرې خبره ده بل تا ما ته ملګرو خبره وکړه تا ویل ملګري د میډیا نه د دې سکرین نه بغیر دې راته ویله ته چې وایي څه وکړي بیا دا نور ملګري ډېر زیات کوي بس زه کوم هم دې دپاره چې زما دا ګیم خور شي او ویې کړي د دیر او د مردان او مطلب د ټول کې پی کې او د ټول پاکستان چې څومره ملګري دي زما ورته فول اجازت دی چې دا ټرینډینګ دا کوم شیزونه چې په ټرینډینګ کې روان دي مطلب هغه سریه مریه په غاښونو کږول او مرۍ کې ته ما ته څه کسانو ویډیوګانې وښودلې زما ټول ته فول اجازت دی چې کوي خو دې دپاره باقاعده یو ټرینر پکار چې ټرینینګ وکړي که زما نه نو نورو اکیډمیو ته یې لاړ شي زما نه تکړه تکړه خلک شته ډېر څه کولی شي هسې نه بلو چې دا ګاډي روان کړي په ځان پسې مونږ ځان له دا دی ګاډی راکاږو داسې نه چې نه الحمدلله پاور زور طاقت هر څه شته خو د غوڼو زیات یقین مې خپل پاس په رب باندې دی د هغې نه پس مې بیا په خپل ځان باندې دی نو زه اول کوشش کوم چې یو شیز د کیمرې نه بیک ټرای کړم او بیا کیمرې ته مخامخ راشم په دې مونږ ډېرې زیاتې پریکټسې کړي داسې نه چې ته एकदम راشه ویډیو ولګوو راشه کاپي وکړه کاپي ډېره اسانه ده اوس انګلیش فلمونه جوړېږي انګلیش فلمونو کې چې کوم سټنټونه کېږي زه به د هغې په ډبل وکړم خو دا دی چې ځان به خوږ کړم نو زه خپلو ملګرو ته خپلو مینهوالو ته خپلو دوستانو ته دا یو میسج صرف ورکوم د میډیا په دې لاره او ستا په دې چینل باندې چې یاره کوشش کوئ کاپي مه کوئ ځان خوږ نه کوئ هسې نه زه د یو ویډیو نه خبر شوم یو ملګري چېرته دغه چل کوو د سیخ ته او ځان یې خوږ کړی نو بیا یې ما ته ویل مونږ په دې خېټه کاڼې ماڼې ماتو یو ملګري خېټه باندې کاڼې مات کړی والد صاحب یې ما ته ویل وایي دا هلک تا خوږ کړی دی ته وایي لږ راشه هسپتال ته زه چې ورغلم ما پېژندوم نه ما ورته لکه ولې وایي په خېټه مې بلاک ماتو په ماتوړ مې خېټه خوږ شوې نو زه یم چې بیا تې هغه ایشو جوړه نه شي نو مهرباني وکړئ پوښتنې چې څونه ملګري دي او زموږ دا ویډیو ګوري نو چېرته داسې سټیپ ونه کړي یا داسې حرکت ونه کړي حلیم درته یو خبره کومه ستا ما ډېر سټنټونه کتل ډېر ګاډي دې راښکودلې زه ستا نه دا پوښتنه کوم دا به د خلکو له صفا وې ته ډېر کارونه کوې خو ته هغه ول نه کوې کوم چې خان بابا کوي یعنې ګاډي ته د مخکې نه ولاړ یو ګاډی رامنې کوي دا تر اوسه پورې نه کړی دی او نه یې وس کې ولې نه کوې دا خو ډېر ګران چل دی دا څوک نشي کولی حقیقت کې که موټرسایکل ته مخامخ ودرېږي نه رامنې کېږي که هر څه کې ته به کوشش کوې چې د بیک نه رامنې کړې راښکلی شي نو ټل ګاډي کې 1300 سی سی انجن یا 1000 سی سی په فسټ ګیر کې ګاډی ډېر زیات زور کوي حتی دا چې ته دیوال ته اړم کړي نو په دیوال هم ورځي که ماتېږي هر څه انسان به د دیوال یا د سیمټ نه ډېر زیات مضبوط نه یا د اوسپنې نه خو دا دی زه نه پوهېږم پته نه چې خان بابا کې دا دومره طاقت د کوم ځای نه راغلی الله دې له نور هم طاقت ورکړي چېرته به ورځ دواړه ځو د خپل ګاډی به بوځو دا خو قابلی ده چې ته نمبري ګاډی به بوځو خان بابا ته به وایو چې دا رامنې کړه خو هسې نه چې هغه بیا وایي چې چابي تې واله
او شابيتي ولا دا څخه نو بات چیلنج دا ورکول چې زګړه درولم او زغلت کی ته مت رامنی زما ته اوفن چیلنج دی داخل ادا دی زما موټر سایکل ته کینم او مخامخ ته راته ودرېږي ما دې رامنی کی نشي رامنی صرف موټر سایکل انجن 100 سی سی مړه 70 سی سی او 100 سی سی چې غټي نو 100 سی سی 70 چې کم دی دا 70 سی سی انجن دغه دې رامنی کی ډیره ګرانه خبره ده 125 نشي رامنی کوله بایک نشي رامنی کوله مونږ ډیر پریکټس کړل الحمدلله ډیر زیات مضبوطی کړه 15 کسان نشو زه ته شو ودرېږم ما په شاته وې نسی نو ګاډي کې خود سلو کسان نه زیات طاقت ته پته نه 1600 1500 سی سی انجن د ګډ زیات پاور خو زه نه پوهیږم والله والله نن ویډیو کې تماته کم ټیلنټ او کم سټونو کم سبا دي خلکو لا خای په سکرین باندې مینوالو د کم کمنټس کړه د کم ډیمانډ کړه د نن بوته دا کوم په دې ویډیو کې چې کم تاسو په ځړه رمانی او کم تاسو تکړه سړی په دنیا کې ښکاری او طاقتور ښکاری او څه شي کړي مونږ ته منشن کوي لاف نه کو تکبر نه کو غرور نه کو ان شاء الله مونږ به کوشش کوو چې پښتنو د پاره افغانانو د پاره او پاکستانو د پاره مونږ د سټنټونو د سوکو چې هغه ټول دنیا ته فخر خودل شي او شیر کول شي د سی ویډیو نه یا د سټنټ نه چې هغه په شرمېږي چاته خودل نه شي چې هغه پېکی ان شاء الله حقیقت پي زه خپل زړه او د خپل جوش او خود جذبې سره کوشش کوم نن مې دوه راخل سبا درې سلور 15 ان شاء الله د پښتنو د پاره د مسلمانانو لپاره د لرو بر افغان د لپاره پاکستانو افغانانو لپاره دا هیڅ شي نه دي که زما د سرم لاړ شنو قربان دي صحیح ده ملګرو وس دوی موږ سټنډونه کوي دا گاډي دوانه و چې را مخ کې دوه خپشوم چې خلک داسې کمنټ کې موږ ریل کرسو کو خلک غب غني دنو دوانه گاډي راکاګم دا ویډیو هم درخایم نور کوم دغه چې کوم کې ګیمونه هغه لهم خایم راځي ما سره ملګرو دا وخت تاسو کتل شي حلیم چې کوم ده دا ویډ چې کوم ده دا په دې پسې ولګاو دیو سکه دی په دغه خونو د خپل غخونو په مرستي سره هغه گاډي نه برسي نسی او هغه گاډي به هم په ځان پس راکاږي دی به هم راکاږي موږ چې کوم مخ کې ویډیو کړو په خلکو پای کې ول چې ته دې گاډي خپل باندې ناسي او د تر راکاږي د اکسلیټر زور باندې د غخون په مرستي سره نه دروان نن وسه په دې گاډي کې نه کېنم او دا گاډي په خپل راکاږي او دا گاډي هم خالی اوس به ګورو او حلیم بھائی تیار ته سویتا یاره ان شاء الله کوشش کوو د خیر سره بالکل تیاری د ملګرو په دغه باندې مخکې وینا کړې و چې یاره وای تاسو چې کوم ویډیو کړو په دې کې عثمان بھائی ناستو د گاډي سٹارټ اوس به گاډم نوټر ان شاء الله یو بم نه دوه گاډي به د خیر سره او کسان بم پکې نه ورستي گاډي کې به مرګره کینو صرف او صرف دې د پاره چې یو گاډي دی بل پسې را نشو ونه جنګي صرف د دې د پاره نور به ان شاء الله زمون ویډیو ډیر ریالي د کدي کې بس نه د فرنٹ نه د بیک نه د یو سایډ نه د بل سایډ نه د ملګرو د پاره او سوچ اف هر څه به تخایو د خیر سره ملګرو دا اوس ګورئ حلیم چې کوم ده دا گاډي دی پسې وترلو دی بس مخ کې زی دا ګورئ دلته اوس ګورئ دا گاډي او دا گاډي دوانه وترل شو حلیم موج دا گاډي دوانه گاډي مخکې مې د لیو راخ کو د اوس بل دوانه گاډي د خون په مرستي سره راکاګم ملګرو دا تاسو ګورئ دلته کې رسی ولګول دا یو کیبل له دا کیبل به حلیم خپل غخونو سره نسی بیا دا گاډي راکاږي او دې سره به هغه شته گاډي هم روانيږي اوس ګورل ته کې دا رسی وشي اوس ګورل ته کې مونږ مخکې هم داسې ډېر سټنټونه کړو په ویډیوګانو کې خو دا ټول نه تر د نن ورځ پورې په پوره نړۍ کې چا داسې نه دی کړی او د دوی چیلنج هم ورکوي چې څوک داسې کولی شي ودي کې اوس ګورو دا رسې وتړي ځان پسې راکاږي ډېر زیات خطرناک سټنټ دی زما په خپله هم یقین نه راځي چې داسې به وشي او راشي وګورئ اوس دا اوس وګورئ دلته کې د غاښونو په مرستې سره دې کیبل ونیو دلته کې دواړه ګاډي چې کومه دي دا به ځان سره اوس راکاږي زه دې لکه داسې خوا کېږم ګورئ زه تاسو دا ګاډی وښیم اکثر راشي اکثر به خلک وایي په دې ګاډي کې څوک ناست او چای راښکودو دا ګاډی راشي وښیه خلکو ته په هغه ګاډي کې صرف یو هلک ناست دی هغه هم دې لپاره راکړه چې دا ګاډی وهي نو چې هغې رامنې کوي راځئ اوس ما سره راځئ دا اوس وګورئ ګوره شا نه درخیم شاته پسې څوک نه دي ولاړ اوس راځئ مخې ته مخکې راشه مخکې راشه دا اوس وګورئ دا اوس وګورئ حلیم چې کومه دی دواړه ګاډي ونیوله کیمرمین صاحب مخکې راشي راواړئ دا وګورئ گاډي چې کوم دي دا دواړه د هغو د غاښونو په مرستې سره روان دي وګورئ یو دا ګاډی دی بل هغه ګاډی دی زما یقین نه راځي چې د انسان په غاښونو کې دونه طاقت څنګه راتلی شي چې هغې پوره دوه ګاډي رانیولي دي حلیم پکې تاسو راواړوئ شاته هم دې تاسو ګاډي کتی شئ اوس راشئ تاسو ته وګورئ دا ګاډی وښایول چې دې کې څوک شته که نه دا ول وښایئ او اوس دلته راشئ دا عثمان بھائی ګاډی نه دی ودرېدلی ما درته ګرام دغه سره پورې خو دا لږ ملګرو ته وښایه اصل کې سکاري کنه چې فیسیلیټي سړي سره یو سہولتونه یې کنه دا کیبل د گاډي د راخکلو نه دی د ټیر ته دا شی لاندې شو مال چې ما کې دا زور څنګه ختم شو خو خیر د مینوالو لپاره نن دا ویډیو پوره زموږ د دوستانو فین فالوورز لپاره ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې کوم ته کولاو زی او صحیح گاډي مطلب هغه کلیپونه بکی چې لګي وته دغه خو کلیپ نشته وختي دا گاډي په بل گاډي پسې ولګي نو ډیره بده خبره ده دا گاډي ډیره قیمتي گاډي دي نو موږ زونه سشتم نه چانه په سوال گاډي راوالو بیا وم لګي او استاد یو بل مرګري دي نو د دې د وجنه کنه کده شي کولاو میدان او کولاو زی کنه نو
شل غزه د اسی حلیم د ګړ تاسو په غاخونو په سیراخ کو د غاخونو خو نه خبره ماتيږي زه دا سی ګورم یقین نه راځي غاخ تیار کدا صحیح حساب کتاب دی بس ټول ملګری دی په کمنټس کې ماشاءالله وي الله پاک دې په هر انسان کې دغه شان جوش او جذبه او دغه شان زور او طاقت پیدا کړي چې د اسلام او د پښتو د ایمان لپاره استعمال شي زما کوشش هر کله دای ز چاله چیلنج نه ورکوم زما مقصد دا نه چې د سوک ټارګټ کوم زم چې په خلکو کې غیرت او پښتو راشي او یو خطر په سوچ لاړ شي دا خطر د سپورتس دی بریکینګ دی او په سپورتس کې به انسان کې طاقت پیدا کیږي زه الریډي هر انسان زړه یا شی او مستی او نشي او څو غواړي زمام زړه غواړي خو زه ځکه نه کوم زم کزه دغه شیزونه شروع کوم زه روټیم صحیح نه خورم زم کزه روټي خورم بیا ما کې زور کم شي هغه شان زور بنشم کولای مال به خوب راځي او آرام ته مې زړه کیږي کزه کولډ ډرینکس او خورم اوس کما کزه خوک شیزو خورم کزه چاول کزه بوتل نو دغه وجه نه زه خپل خوراک کم د سیمنټین او په لیول باندې ساتم نو زه ما کې دې شي چې زه د خوراک او د نشو تماشون هم نکلم کې دې شي خلک د ډیرو غلطو لارو نه حلیم به یو خبره کومه مطلب د زماره سره تاسو ته چیلنج نن می دراوړې مال به کوي تاسو یې سوق له دغه ما پوره نړۍ کې په هر هیواد کې هر قوم دی ما نه چې خپل غاخون په مرستي سره دا څوک د پښتون او د پورا د افغان قوم یو ویاړ دی چې مطلب یو افغاني راشو داسې وکړه کنه دا اوس پوری چانه دکل خو ما یو فلم کتو د انګلیش تقریبا په نیوز باندې ټي وي باندې دا یو ټیلنټډ واړه برات لار سره کوله هغه یو سیخ راغستی او یو کس داسې راوالي هغه خونو سره داسې کوکی دا تاسو هم کولای شئ بالکل دا ټریکونه خو موږ ډیر زیات کړی دي ډیرو چینلو والا تم کړی دي ان شاء الله تاسو به موکم د کې ګران سنشته مشکل پکې نشته سیخ زموږ سره یو دی کنه کا دوه هو کدرې او کسلور په دغه خونه تک کوم الحمدلله مال الله پاک په لاسو کې په خپو کې او په غاخونو کې دومره طاقت را کړی دی چې داخله سیخ وړه وړه خبره ده ان شاء الله کوشش وکړو ما یو ویډیو ته ټرای شروع کړی د خیر سره جبل ډیر زیات پیړي او د دغه نه لګ نری هلکه غوندې یو شیز ګورم د خیر سره او په شولډر بالکل فل لا کوم د خیر سبا زتا ته خیم ماشاءالله او ان شاء الله وی بنستا په چینل به ملګرو د خیم خو ملګری د کار دی تنقید زیات کوي زه هم کوشش وکړم تنقید نه مړه سپورټ هم کوي یو خمه سه ټول ملګرو ته ګورستا په دې دغه باندې بلو چې موږ ویډیو کړو مړ وې دي خو کس نهسته دا خو سٹارټ دی ځکه د ګاډي د لاندې سملو بزانې د پاسه وخت جو موکوزم کوم به هم خلک وي چې خر دی او زناور دی او قمقل زما مقصد دا نه دی چې قمقل توپونه وګم او زما مقصد دا نه دی چې غلط شیزونه وګم زما مقصد دا دی چې خلک خو سوچ دي طرف تراشي چې هغه سپورتس وکي یا یو خفیل سره تعلق وساتي یا بریکینګ وکي د دې لپاره به هغه سوچ د راشي ماته وجه دا شیز د کوم نو زبوتم چې پسټا فال وطن شی بری دي ته پالتو ګرځیدل بری دي ته 15 ټیم مونږ او 10 کې نو زه به سوچ هغه طرف ته راوړم چې سوچ راشي نو چې کله په انسان کې ایمان صحیح هغه زړه ډېر برابر وي چې زړه برابر نو هغه لړې چې سړی زړه مضبوطی خو زور خو غونډه زړه نه کیږي ما چې نن تاسو لکم سیخ راوړل د کورنا کم چیلنج می راوړل هغه اوس مال خودل شي د کیمرې بسترګه بالکل ما غره خانو ته کړو بخبر شي خانو می کړی چې تا کم راوړی تر وړي ذاته په غیبه نه وکم زموږ سره کلب کې سیخ پروت دی خو ته کورنر راغلی راوړی کم سیخ حلیم لما یو سیخ راوړل دن سره عمل دا ماته کګي او هغه د خپل غاخونو بمرسته دی دوی زما غاخونو ډکلکتی غاڼې پی راخو دا اوس ګورم چې هغه سیخ ماته کګي او کنه راځي دلته کې دا وګورئ دا گاډه شو دا مکولاو کو دا وګورئ دا څنګه چې دا سام دراوړو اکثر دي سرکس کې څه شوزونه جوړ شوی خاص کر په تیار او لکه ساده شوزونه دا وګوره کور عام سیخ دی پروت او پاتې شی او د کار نه مول راوړو اوس ګور د ماته کګیو کنه دا ونی سیلم کیمرمن سه تاسو مخ راوړی چې ډایرک کم کتون کې شي دي هغه ته ډایرک کاری خصفه دا وګورئ دا وګورئ سیخ ته ګور کلک عام سیخ دی نارمل کم چې موږ پیلرو کې لګاو چتونی کې لګاو مینوال دی خبره کوم عثمان بھائی ته هم طاقتور انسان ماشاءالله ایج خو دغه 23 24 سالي سمره تقریبا 20 بھائی چې او زه د 32 سالو یم چې زه کو کم ته بیا سیده کې کنه نیر زه خو نشم دونه خو ټای به وکم یو شی سازول د ګران کار دی خورانه ولی بیا تاسو کو کې خیر زه به ټای وکم چې برته سیده کی ولې شمو کنه ملګرو د چیلنج راوړی دی خیر زه د چیلنج پوره کوم ان شاء الله زه کوشش کوم چې ستاسو چیلنج پوره شي زموږ سره په کلب کې سریه د سیخ د نږدې راوله هغه لګ نری د یوې ګوتې عمره پیړل تاسو ته بخکاری څنګه چې ګوته پیړل ده او لګ لنډه اصل کې دا ټیکنیک چې کله کېږي سیخ لګ وګت پکاري خو تا راوړی دی ان شاء الله کته مال دومره سیخ تم راوړی دومره هم به د لزه په غاخ کوم د خیر سره استاد لپاره دا خیر دی یا به 25 انچي یا به 26 انچي زه به استاد لپاره دا کوم د خیر سره ملګرو خبره ته کوم ملګرو ته مې چې زه ګوره کاګوم ما به کوک چې ما کوک خو عثمان ته به سیده کې کسي دی نه کو کمنټس کې وته یو ګول ولګوي ډي اس پی کوي ښا منشن کې ډي اس پی کوي حلیم له چې ما کوم چیلنج راوړل کوم سیخ مې راوړل دی و چې دا بدل زغ په غاخون په مرستي سره کوم په خله کې به نشم کوم به ګوري وتاس سیخ ځان سره ونیو او دا و چې ډایرک په لزدا سکه کوم ګوري او دا غاخونه د لمات نه کې لګا دا اوس ګوري کم سیخ چې کنه ما ولا کور نه وړل ټوله کو هغه د غاخون په مرستي سره دا ګوري د سیخ تاسو ګوري زه به کوشش کوم مینوالو او کم دوستان کم پښتانه کم افغانان چې دا ګوري دا به وسیده کوي خامخا چې څومره زوري در بکه چې څنګه سیده د کور نه د څنګه راوړې وغه ډیر زیات کلک دی وګورئ
سیده که مونږ خو شته څه نه دی کړه مې شبه نه خیر دی په میډیا کې کار کړي خو در پکې د میډیا کې د کار کړی دی مونږ ته خو دا شی د قشن نیولې په خلق لکه راکې چې وکا دا صرف سیده که ملګرو دا کوم سیخ چې زه به داسې زورونه کوم په لاس باندې دغه نه په زما زور رسي چې دونه می سیده کو او دا سیخ چې کوم دی او غب دی ریالټی ده خاص دا بالکل ما نه یقین کوم ما چې کله په کور کې د حلیم ویډیوګانی کتلې ما به ویل چې دا سيزون ټول غب ته په انسان کې د طاقت نشي کېده نه غر سماره وړم په خپل مې کوګه یقین میکړه که مطلب په چینل والا باندې څوک یقین نه کوي یا په ما باندې څوک یقین نه کوي اګاډي تاولې دل کنه مخکې ما ستا په ویډیو کې سنگل گاډه راخ بالکل خلکو کمنټس کړو چې عثمان بھائی ته په دې گاډي کې ناست او تاسو سٹارټ کړی دی ځکه دا یو گاډي کې دا کس صرف او صرف ما دې لپاره کېنولې د قاری صاحب ناست قاری صاحب ما د لپاره مو وای د خپل ایمان د لپاره وای څنګه چلې گاډي صرف هغه پر ناست ما گاډي بند نه رک د لپاره چې بل مخکې سره ونه لګي بس څنګه څه د لپاره ناست صرف چې مخکې گاډي رستنه گاډي چې کوم دی مخکې سره ونه لګي ګن رک د لپاره ناست نور گاډي بند دي دا بھاجان دا زما د لپاره نه وي څوک زما ایمان زما د لپاره خپل ایمان نه غر کوي د مایک دیواله دا نه نستا سټنټونه ان شاء الله نور به سره په دې ویډیو کې شیر کوم د خیره سره ملګرو سره دا ویډیو لایک کوي او فالو کوي او کوشش وکړي دا ویډیو مخکې دومره شیر کوي کنه چې ټول افغانانو ټول پښتنو ټول مسلمانانو دومره چې څومره پښتانه په افغانستان کې دي څومره په پاکستان کې دي چې خلکو ته پته ولګي چې چیرې په پښتنو کې هم دومره ټیلنټ شته او په مسلمانانو کې هم دومره ټیلنټ شته دا ډیر آسان نه مینوالو کوم مرګري چې زموږ دا ویډیو ګوري نو دا شی زونه مکوي حسنین نو یو سټوډنټ زموږ په خېټه باندې کانه ماتو نو به ډیر غټ نقصان نسیدل بل زموږ سمرګري ته ماته ویډیو راو خدل چې دا لکان گاډي راکاږي دا کوي به تا ته ما ویل شاته ته سایخ کاری شاته نه پسې دیکواله سریه کګوله سیخ مې ته خودله استاد دی دین نه ریو نو کسوګي کوي خکې خو کوشش وکي کنه پويږي زما خو لراشي زستا سرورم چې کم کسان هم کوي الحمدلله په کې پی کې په پاکستان کې چې کم کسان هم دا چلنو کې به زما شاګردانی زما د لاس ووتی کا مطلب په مردان کې بابر کمانډو دي زما سټوډنټ دی الله دې نورم کامیاب کړي که په سمر باغ کې سالا کاندي زما شاګردان دي که په تمرګره کې دي که په کم ځای کې هم څوک دا چلنو کوي نو زمانه بخوا دی خو نه ان شاء الله به زما د لاس نه ووتی زما شاګردانو پاتې شي زه کوشش کوم چې اره یو سټوډنټ ته د سیستمټونه وخم چې هغه د ورلد لیول د مقابله نو کوشش وکړم ملګرو دا نن چې ما سو وکړل دا د ورلد لیول دی خدا دې چې زموږ سره د وړغه فیسیلیټي نشته چې موږ ورلد سټیج ته لاړ شو هغه کم ځای کې چې ګینیز ورلد ریکارډونه جوړیږي بس کله په ټوکیو د سین په غاړه او کله خپل کلب کې اوټینګ کو کله کم ځای کې چې کو ملګری راشي دلته راته ناست یا غریبانه نن د باو دا ګوره شاته کیمرمن ته دوی د کیمرا ته ملګری راغلی موږ ته چې نږدې را نشي اسنه چې دا شی موږ غلط وکړو به موږ پورې خندا ونه کی کنه اصل کې دې کار دی د دنیا دا صحیح کار چې کې ایسو کوم د سینما دا کوم قل د لیونه شوی دی کله چې د غلطي وشوله به خلکو یې نه چې نشي کولای خو کېر کې نه کنه دا ستا کار خو نه د انګريزانو کار دی د پلانکې سره کوي د باډي بلډرانو کار دی یاره موږ خپل کوشش کوو موږ مهنت کوو موږ دیو د پاره لګي چې د پښتون نوم په دنیا کې وځلېږي د دیو سوچ او زموږ سوچ کې ډیر زیات فرق دی زه لګیا د دې لپاره زما په نوم باندې زما په دې ویډیو باندې به خلک ټول پښتانه یادې ټول مسلمانان یادې ټول افغانان به یادې خدا پوهیږي نه ټول پاکستان او ټول افغانستان به خلک یادې خدا خلک په دې پوهیږي نه زه خاص کر چې کوم ځای کې موږ انټرویو کوو یا یو پروګرام کوو کوم مینوال کوم دوستان چې موږ ته ودرېږي هغه ته یو میسج ورکوم که موږ د تویل چې لک سیټ شنو غشیز برسکی یا به موږ زده کړه کوو لکه پوره خو یو واحد الله پاک د انسان پوره نه نو موږ د زده کړې ته پرې چې موږ پریکټس وکړو چې موږ د نورو غټو ملکونو مقابله ته ځان ورسو دا څه شی دا خو وړه خبره ده کې دې چې زه لبلو چې ټرک هم راکاږم ان شاء الله په غاخونو په لاسو خو را د 15 گاډي وتړل راکاږم تا ته ما ویلو په نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله په یختو پسې گاډي تړم راکاږم به خو د څه ترتیب مې نه جوړ کړی کوم هرګرو کې چاته پته چې یخته ز پسې شي ونی سم چې ز پسې گاډي راکاږم نن هم په کوشش کوو ټرای کوو چې دا پکې وکړو د خیر سره ملګرو امید لرم ویډیو خوښ ویډیو را سره لایک کړئ مخکې خپل ملګرو سم شریک کړئ چرته هم چې الله مو تل خوشاله او آباد لره د لوی الله پامان